السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې روغ جوړ وي، خوشاله وي. ګرانو اوریدونکو، نن را سره وګورئ چې د علي شاه پلار داود شاه باندې چې کومه قاتلانه حمله شوې وه، په هغې کې سونیا شاه په چا باندې دعوا وکړه او څوک سونیا شاه دا ښکاره کړو چې د داود شاه قاتلان څوک دي او دا د کوم ځای سره تعلق لري. نو د پوره د دې معلومات حاصل کولو لپاره زموږ ویډیو پوره وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې تاسو سره زر تر زره شریکه کیږي. پرون چې کومه واقعه شوې وه د علي شاه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند چې په سوات کې قاتلانه حمله شوې وه، په هغې کې هغه ډېر زیات زخمي شوی او په زخمي حالت کې هغه هسپتال ته منتقل کړی و. په هغې کې چې هغه ډېر زیات سیریس و، نو هغه د سونیا شاه او د علي شاه لا ویډیو باندې راغلي او هغوی دا خبره کوله او ډېر ژړېدي چې زمونږ خپل قاتلان ډېر ښه پېژنو چې مونږ پلار باندې چا حمله کړې ده. علي شاه مور سونیا شاه دا خبره کوله او علي شاه دا خبره کوله، په لا ویډیو راغلي وي چې زمونږ خپل دشمنان ډېر ښه پېژنو چې مونږ پلار باندې علي شاه وی چې زمونږ پلار باندې چا حمله کړې ده، او سونیا شاه هم دا خبره کوله چې مونږ خپل قاتلان ډېر ښه پېژنو چې آیا داود شاه باندې چا حمله کړې ده او په کومه وجه کړې او ولې کړې ده. نو مو حکومت نم دا اپیل دی چې دا کس ته زر تر زره گرفتار شي او دته د سخته نه سخته سزا ملاو شي. او علي شاه او علي شاه مور یې چې زمونږ علي شاه او د علي شاه مور وی چې زمونږ قاتلان دې زر تر زره گرفتار شي. آیا چې زمونږ په داود شاه باندې چې چا هم حمله کړې ده، نو زمونږ د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست دا مطالبه ده چې مونږ ته د زر تر زره زمونږ دشمن په لاس راکړي. که آیا که مونږ ولا داسې ونه شو، نو مونږ به ډېر غټ احتجاج وکړو او زمونږ د حکومت نه او د ولس نه او د پولیس نه د ټولو نه زمونږ دا مطالبه دی چې مونږ ته د خپل دشمن زر تر زره په لاس راکړي او گرفتار دي شي. زمونږ نورې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې آیا زمونږ نوې ویډیوګانې راځي چې تاسو ته زر تر زره شریکه کوو.